محترم ملګرو سلام علیکم ورحمت الله. ډیر خلک داسې فکر کوي چې دا فقر چې ده دا اسلام کې ښه شی ده او یا اسلام خلک هڅوي فقر او غربت او غریبۍ ته. داسې نه ده. اسلام صحیح ده چې د فقیرانو سره مینې محبت او فقیرانو سره د خواخوږۍ او د مرستې او د همدردۍ هڅونه کړې، خو مګر هم اسلام فقر ډیر بد ګڼي. په دوه ځایونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فقر او کفر سره یو ځای ذکر کړي. یو هغه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. یا الله رب العزت د کفر څخه هم پناهي غواړم او د فقر څخه هم غواړم. یعنې ګوره دا فقر د کفر سره یو ردیف کې ذکر کړ. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کاد الفقر ان یکون کفرا، وی نږدې ده چې دا فقر چې ده دا سړی کفر ته ورسوي. ځکه ډیری خلک د فقر د وجې نه کفر ته رسیږي. نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د فرض مانځه نه وروسته به د فقر څخه دعا وغوښته اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر والذلة والمسكنة والقلة، او کما قال دغه شی په احادیث کې راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت زه پناهي غواړم د چیش څخه، د کفر څخه، د فقر څخه، د مسکنت څخه، د قلت د مال څخه، او همدارنګې د ذلت څخه. محدثین وایي چې ذلت څخه مراد هغه ذلت ده چې کوم د فقر او د غربت د وجې نه راځي.